زیات ترها خلک یعنی پښتانه مسافر کوم چې په بهر ملکونو کې په یورپ یا په نور ملکونو کې نو هلته هغوی ته په انګلش ویلو کې ډیر زیات مشکل وي. په کارخانه کې کار کوي یا په بل ځای کې کار کوي، دوی ته د انګلش ضرورت وي خو انګلش ویلی نشي، په انګلش کې ورته ډیر زیات مشکل وي. نو په دې وجه باندې دوی موږ سره رابطه کوي. نن په همدې ویډیو کې د رابطې طریقه درته ښیم چې تاسو څنګه موږ سره کانټیکټ ساتلی شئ، موږ سره رابطه کولی شئ، ځکه چې په کمنټ سیکشن کې زیات تر کسان د واتس اپ نمبر غواړي. نو دا خلک موږ سره رابطه کوي او بار بار دا وایي چې موږ د دوی ته آنلاین کلاسونه شروع کړو د انګلش، یعنی مخ په مخ، او دا مو چې تاسو څومره پیسې غواړئ او موږ درکو، خو موږ دلته په انګلش ویل کې ډیر زیات مشکل نه چې زموږ دا مشکل حل شي. لکه تاسو په سکرین باندې کتلی شئ، حبیب خان کمنټ کړی دی چې موږ په یورپ کې یو، په یو کارخانه کې کار کوو، نو دې په باره کې یو ویډیو جوړه کړئ. نو نن تاسو چې کوم کورس په پیسو باندې غواړئ که نه، کوم کورس ته چې تاسو ماته پیسې راکول ته تیار استئ، په همدې ویډیو کې به تاسو ته بالکل فری میلو شي، یو پیسه هم پې ستاسو نه لګي، صرف د انټرنیټ کنیکشن او ستاسو موبایل. او د دې ویډیو د کتل نه بعد انشاءالله که تاسو په کارخانه کې استئ او که په هر ځای کې په انګلش ویلو کې به تاسو ته هیڅ مشکل نه وي. اوس راځئ چې دا درس سټارټ کړو. Number 1. Let's kick off the lesson with one of the most important word, break. د ټول مخکې زده کوو د بریک په اړه. د بریک مطلب دی وقفه. د وقفې څه مطلب دی؟ لکه کله به چې موږ په سکول کې وو نو موږ ته به ریسس راکوو، په ریسس کې به موږ خوراک وکړو، اوبه ګرځېدو راوبه ګرځېدو، نو زموږ دماغ به ریفریش شو او د دې ریسس نه وروسته به زموږ کلاسونه زموږ سبقونه به واپس شروع شو، تاسو ته به یاد وي. نو دغه بریک او د ریسس یو مطلب دی، خو صرف فرق ورکې دومره دی چې په برټش انګلش کې بریک ویل کېږي، یعنی د انګلینډ خلک چې دي هغوی بریک وایي او امریکن خلک چې دي هغوی ریسس وایي، نور مطلب یو دی وقفه. فار ایگزامپل I need to take a break. زه وقفې ته ضرورت لرم. یعنی فار ایگزامپل ته یو قسم کار کې، دا هر قسم کار دی او ته ستړی شو، ته غواړې چې په دې کار کې لږه وقفه وکړې، چای وڅښې، روټۍ وخورې یا بل څه ورکې وکړې، اخوا دېخوا وګرځې، نو ته دا سنټینس ویلی شي I need to take a break. We took 20 minutes break. مونږ 20 منټه وقفه وکړه. We took 20 minutes break. یعنی مونږ 20 منټه وقفه وکړه په کار کې. On time. د on time مطلب دی په وخت باندې، یعنی په ټایم باندې. کله چې یو کار په خپل وخت باندې وشي نو تاسو ویلی شئ چې دا کار on time وشو. فار ایگزامپل You are on time. د سنټینس مطلب دا دی چې ته په وخت باندې رالی، یعنی تا ناوخته نه کو، بالکل په صحیح وخت باندې رالی. You are on time. He came on time. هغه په وخت باندې راغی، یعنی هغه خو په صحیح وخت باندې راغی، ناوخته رانغی. He came on time. Early. د ارلی مطلب دی وختي، یعنی د خپل ټیم نم وختي. فار ایگزامپل ته په یو کمپنی کې کار کوې او هغوی ته د ویلي چې سهار به په 7 بجې باندې دلته ځان را رسوي، نو که ته چېرته په 7 بجې باندې ورشي نو ته آن ټایم ورغلی، په وخت باندې ورغلی، کوم وخت چې هغوی ته یاد کړی و. خو که ته چېرته په 6 بجې باندې ورشي، نیمه ګنټه یا 1 ګنټه وختي ورشي، نو ته ویلی شي چې ته ارلی ورغلی، ته وختي هلته لاړې. فار ایگزامپل I came early in the morning. زه سهار وختي رالم. I came early in the morning. یعنی سهار کې زه وختي رالم. Why do you come so early? ته دومره وختي ولې راځې؟ Why do you come so early? ستاسو یو ملګری دی یا بل څوک دی هغه کار ته ډېر زیات وختي راځي، نو تاسو ورته ویلی شئ Why do you come so early? ته دومره وختي ولې راځې؟ Late. د لیټ مطلب دی ناوخته. تا د کمپنی 7 بجې یادې کړي دي، که په 7 بجې باندې ورغلی خو آن ټایم دی، په وخت باندې ورغلی. خو که چېرته ته په 9 بجې باندې ورغلی نو دې ته بیا ویل کېږي لیټ. لکه پښتو کې موږ وایو که چې ته ولې لیټ شوې، ته ولې لیټ راځې، نو دا لیټ د انګلش لفظ دی. فار ایگزامپل He came late again. هغه بیا ناوخته رالی. He came late again. د سنټینس مطلب دا دی چې هغه بیا ناوخته راغی. I have never came late. زه هیڅ کله ناوخته نه یم راغلی. I have never came late. یعنی زه هیڅ کله ناوخته نه یم راغلی. What is that called? هغې ته څه وایي؟
what is that called. ګوره سنټنس ته به خیال کوئ، لږ فکر به ورته کوئ. په دې سنټنس کې that راغلی او that استعمالیږي د هغه څیز لپاره چې هغه زموږ نه لرې وي. نو فار ایگزامپل لرې یو اره ده، صحیح ده، او ته بل چا نه پوښتنه کې چې هغې ته څه وایي، هغه څه شی دی. نو په انګلیش کې به ورته څه وایي، what is that called. ستا نه لرې ده او په جواب کې ورته هغه ویلی شي that is called a saw. دې ته اره وایي. that is called a saw. سا چې کوم دی د دې مطلب دی اره. اره موږ چې په مختلف قسم څیزونه لرګي وغیره پې اره کوو. what is this called. دې ته څه وایي. د هغې سنټنس مطلب خو دا و چې هغې ته څه وایي، خو د دې سنټنس مطلب دا دی چې دې ته څه وایي. what is this called. په دې سنټنس کې this راغلی او this موږ هله استعمالو د هغه څیزونو دپاره چې هغه موږ سره لنډ وي. نو چې یو څیز در سره نږدې دی، فار ایگزامپل لاندې پیچکس پروت دی او ته له چا نه دا پوښتنه کې په کمپنۍ کې یا په بل ځای کې چې دې ته څه وایي، یعنې په انګلش کې دې ته څه وایي یا ستاسو په ژبه کې دې ته څه وایي. نو په انګلش کې به دې ته څنګه پوښتنه کې what is this called. په جواب کې راته هغه څه ویلی شي this is a screwdriver. البته داسې هم ویلی شي this is called a screwdriver. خو نه که صرف داسې ووایي یا درته ووایي نو هم څه خبره نه ده. this is a screwdriver. screwdriver پیچکس ته ویل کېږي، میخونه چې پې مونږ کولاوو. what are these called. د دې سنټنس هم همدغه مطلب دی چې دې ته څه وایي، خو په دې سنټنس کې فرق څه دی. لږ شانې فکر ورته وکړئ. په دې سنټنس کې ګوره دیز راغلی او دیز موږ د هغه څیزونو لپاره استعمالو چې هغه موږ سره نږدې وي او دوه وي یا د دوو نه زیات وي، یعنې پلورل وي، جمع وي. لکه فار ایگزامپل تاسو سره یو نږدې یو څیز پروت دی نو تاسو به بیا وایئ what is this called. خو چې دوه وي یا د دوو نه زیات وي او نږدې وي بیا به وایئ what are these called. فار ایگزامپل چپړې پرتې دي او ته له چا نه داسې پوښتنه کول غواړې چې دې ته په انګلش کې څه وایي دې چپړو ته، نو ته به بیا داسې what are these called in English. خیر که in English ورسره وي که نه وي څه پروا نه کوي. د دې جواب به بیا داسې وي these are called slippers. دې ته چپړې وایي. د slippers مطلب دی چپړې. these are called slippers. اوس ضروري نه ده چې دا به تاسو هم د چپړو دپاره استعمالوئ، د پیچکس یا پلاس دپاره. تاسو په کوم ځای کې کار کوئ یا ستاسو بل څه ته ضرورت دی او تاسو د بل څیز په باره کې پوښتنه کول غواړئ، په ګوګل کې هم تاسو دا سنټنس چې کوم دی سرچ کولی شئ او د دې نه ډېره فایده اخیستلی شئ. بس صرف داسې وایئ what are these called. د هر څه طرف ته چې ته اشاره کوې تا ته به هغه کس د هغې جواب درکوي او په ګوګل کې دا څنګه ستا په کار راتللی شي. فار ایگزامپل ته دا غواړې چې لوټې ته په انګلش کې څه وایي، نو په ګوګل کې به څه ولیکي what is لوټه called in English. یعنی لوټې ته په انګلش کې څه وایي او تا ته به دې جواب میلاو شي که چرته په پښتو کې اپلوډ شوي. what are those called in English. هغو ته په انګلش کې څه وایي. فار ایگزامپل داسې یو څه دي چې هغه دوم دي یا د دوو نه زیات دي او ستا نه لرې دي او ته دا پوښتنه کول غواړې چې هغو ته په انګلش کې څه وایي، بیا به ته دوز استعمالې دغه سنټنس به وایي what are those called in English. او په جواب کې those are bricks. هغې ته خښتې وایي. those are bricks. bricks چې کوم دی دا خښتو ته وایي. come here please. دلته راشه، مهرباني وکړه. کله چې تاسو چاته داسې ویل غواړئ چې دلته راشه یا دلته لږ راشه نو څه به وایئ come here please. مطلب یې دا دی چې دلته راشه، مهرباني وکړه. دا یو خبره به همیشه په یاد ساتئ. ډېر خلک دا مسټیک کوي، دا غلطي کوي چې هغوی د سنټنس په اخره کې پلیز نه وایي او کله چې تاسو پلیز ونه وایئ نو دا بیا داسې حکم شانتې شي او دا خلک بد ګڼي. نو پلیز ورسره خامخا وایئ come here please. go there please. هلته لاړ شه، مهرباني وکړه. go there please مطلب دی هلته لاړ شه. د here مطلب دی دلته، د there مطلب دی هلته. د come مطلب دی راشه، د go مطلب دی لاړ شه. یعنې د دې سنټنس مطلب دا دی چې مهرباني وکړه هلته لاړ شه. sit down please. مهرباني وکړه کښېنه. sit down please یعنې ته مهرباني وکړه لاندې کښېنه. stand up please. مهرباني وکړه لږ پاڅېږه، ودرېږه. stand up please. bring. د bring مطلب دی راوړل. یعنی کله چې ته چاته په انګلیش کې داسې وایي چې پلان کیسز ما ته راوړه، ما ته د بازار نه یو موبایل راوړه، لږه سبزي راوړه، دا راوړه، هغه راوړه، چې هر څه خو د راوړلو دپاره په انګلیش کې څه استعمالیږي bring.
فار ایگزامپل bring me that thing please ستاسو یو څیز پکار دی ته کار کې او بل کس ته وایي چې هغه پلان کې څیز خو لږ راوړه bring me that thing please هغه پلان کې څیز لږ راوړه bring me those glasses please مهرباني وکړه هغه ګیلاسونه خو لږ راوړه bring me those glasses please یعنی مهرباني وکړه هغه ګیلاسونه خو لږ ماته راوړه Shall I bring anything to the party? آیا زه ځان سره پارټي ته څه راوړم؟ فار ایگزامپل ته دې ملګرو انوایټ کړي یو پارټي ته یو پروګرام ته او تا ته وایي چې ته هم راشه نو ته دې دا پوښتنه کې چې زه ځان سره څه راوړم د خوراک یا بل څه که نه نو ورته ویلی شي Shall I bring anything to the party? ټیک د ټیک ډیر زیات مینینګ دی یعنی ډیرې زیاتې معنی دي ما د یو نیټیو سپیکر نه اورېدلي چې د ټیک تقریبا په انګلش کې 110 معنی دي خو دلته موږ د کار په باره کې خبره کوو نو څنګه چې ما تاسو ته وویل د برینګ مطلب دی راوړل د ټیک مطلب دی وړل که ته چاته وایې چې دا پلان کې څیز لګیا اوسه اوس که دا بازار ته وړلي که هر ځای ته وړلي د دې ځای نه هغه ځای ته وړلي نو ته به څه استعمالوې ته به ټیک استعمالوې فار ایگزامپل ټیک اټ اوور دیر پلیز مهرباني وکړه دا خو لږ هغلته یوسه ټیک اټ اوور دیر پلیز د سنټنس څه مطلب دی چې مهرباني وکړه دا پلان کې څیز ته به هغې ته اشاره کوې ټیک اټ اوور دیر پلیز دا پلان کې څیز خو لږ هغلته یوسه د ټیک مطلب دی وړل او اوور دیر مطلب دی لکه پښتو کې چې موږ وایو هاغلته هغه ځای ته به ته اشاره کوې که نه بل کس ته به پته وي چې ته ورته کوم ځای ښیې ټیک اټ اوور دیر پلیز ټیک دس ہوم دا کور ته اوسه فار ایگزامپل تاسو پروګرام وکړو خوراک مو کو څه ورکې پاتې شو ته بل ملګري ته وایې چې دا واله کور ته یوسه هسې خرابېږي نو ورته ویلی شي ټیک اټ ہوم یا په لاره کې څه ځناور دی لکه پیشو او ته چاته وایې چې دا کور ته دننه که کور ته یې بوځه نو ورته ویلی شي ټیک اټ ہوم ټیک اټ اوے فرام هیر دا د دې نه چېرته لرې ویسه فار ایگزامپل څه ګان پروت دی یا بل څه پروت دی او ستا په سترګو باندې ښه نه لګي او ته چاته داسې ویل غواړه په انګلش کې چې دا لرې کوه دا دې نه چېرته لرې ویسه خطا یې که نو ورته ویلی شي ټیک اټ اوے فرام هیر اوس دا هر څه کیدلی شي کیری د کیری مطلب دی وړل لکه تاسو چې اوس زده کړل د ټیک مطلب دی وړل د کیری مطلب دی وړل اوس پرې دواړو کې فرق څه دی پرې دواړو کې داسې لږ شانې فرق شته خو زه پرې تاسو کنفیوز کوم نه فار ایگزامپل آی کانټ کیری دس زه دا نشم وړی ډېر زیات دروند دی یو څیز دی ډېر زیات دروند دی یا غټ دی ته را نشي وړی تا پرې ډېره وسه وکړه خو ستا د وس نه بهر دی نو ته ویلی شي آی کانټ کیری دس زه دا نشم وړلی It is so heavy دا ډیر زیات دروند دی It is so heavy د heavy مطلب دی دروند او که تاسو وایئ چې سپک دی نو بیا ویلی شي It is light دا سپک دی It is light I'm carrying the stuff زه سامان وړم I'm carrying د سټاف مطلب دی سامان اوس سامان خو هر څه کیدلی شي او سنټنس ته مطلب دی چې زه سامان وړم زه بیا به وروسته ګپ لګو ګیو د ګیو مطلب دی راکول یعنی کله چې تاسو د چا نه څه غواړئ ورته وایئ چې دا پلان کې څیز راکړه هغه راکړه نو بیا به دا لفظ استعمالوئ ګیو خو لاول د دې صحیح پروننسیشن تلفظ زده کوئ دا ګیو نه دی ښه دا وی ورکې داسې ویل کېږي لکه د ایف یعنی د فی ګیو فار ایگزامپل give me the plier please مهرباني وکړه را پلاس لږ راکړه give me the pliers دا پلایر نه ښه او پلایرز ویل کېږي پلاس ته که تاسو وایئ give me هم صحیح راځي او که لږ سلو وایئ give me the pliers please هم صحیح دی خو چې څومره تیز وایئ پریکټس پکې هغومره ښه ده give me the scissors please مهرباني وکړه دا کینچي لږه راکړه give me the scissors چې کوم دی دا کینچي ته ویل کېږي پلیز او سنټنس مطلب دا دی چې مهرباني وکړه دا کینچي خو لږه راکړه give me the screwdriver please مهرباني وکړه دا پیچکس لږ راکړه screwdriver پیچکس ته ویل کېږي give me the scotch tape please مهرباني وکړه دا سولوشن ټیپ لږ راکړه په انګلش کې دی scotch tape او موږ ورته وایو سولوشن ټیپ
نو کله چې څوک ستاسو نه څه وغواړي یا تاسو د چا نه څه وغواړئ نو هغوی درته بیا په جواب کې داسې ویلی شي here you are. ما تاسو په بله ویډیو کې ویلي وو د here you are مطلب دا دی چې ها دا واخله. لکه ستا نه چا په لاس وغوښتو بل څیز د نه وغوښتو او ته را په لاس داسې راوچت کړي او هغې ته ورکې لاس کې ورته ویلی شي here you are. دا در واخله. اوس چې هر څه هیڅ خبره نه ده بس داسې وایه کله چې چاته څه ورکوئ here you are. تاسو داسې ویلی شي here you go. د here you go او here you are همدغه یو مطلب دی. pack the carton and bring it here. دا کارټن پیک کا او دلته یې راوړه. pack the carton and bring it here. یعنی دا کارټن دا ډبې دا پیک که مزیدار او دلته یې راوړه. د bring it here مطلب دی دلته یې راوړه. put them in the carton. دا په کارټن کې واچوه. څه پراته دي او تاسو بل کس ته داسې ویل غواړئ چې دا راواله پرې کارټن کې واچوه نو ورته ویلی شي put them in the carton. pack them in the carton. په کارټن کې پیک کا. pack them in the carton. کارټن او ډبې دا یو شی دی خو موږ ورته ډبې وایو او په انګلیش کې ورته ویل کېږي کارټن. pack it and take it over there. دا پیک که خصی مزیدار او آغلته یوسا. درې سنټنس دا مطلب دی. pack it and take it over there. ما تاسو ویل د over there مطلب دی هاغلته ازی ته به اشاره کې یعنی دا پیک کا او آغلته یوسا آغلته ویسا. How many hours did I work? ما څو ګنټې کار وکړو. How many hours دا به hours نه وای په دې کې h silent دی. Did I work یعنی ما کار وکړو یعنی ما څو ګنټې کار وکړو. که تاسو چېرته داسې وایې په اخره کې yesterday add کړئ نو بیا دې مطلب دا شو چې ما پرون څو ګنټې کار وکړو. How many hours did I work yesterday? How many hours did he work? هغې څو ګنټې کار وکړو. How many hours did you work? او تاسو ګنټې کار وکړو نن. How many hours did you work? یعنی تا نن څو ګنټې کار وکړو. په جواب کې تاسو ویلی شي 7 hours 8 hours یا 9 hours. 7 ګنټې 8 ګنټې 9 ګنټې چې څو ګنټې کار تاسو کړی بس هغه وایي او په اخر کې hours ورسره وایي. Shall I come tomorrow? آیا سبا زه راشم. Shall I come tomorrow? یعنی آیا سبا زه راشم. Will there be any work for me tomorrow? آیا سبا به زما لپاره دلته څه کار وي. Will there be any work for me tomorrow? یعنی زه سبا راشم او که نه زما لپاره به سبا څه کار وي او که نه. Will you come tomorrow? ته به سبا راځې. Will you come tomorrow? یعنی آیا ته به سبا راځې. Will he come tomorrow? آیا هغه به سبا کار ته راځي یا سکول ته راځي کالج ته راځي یونیورسټۍ ته راځي. Will he come tomorrow? Clean it please. مهرباني وکړه دا صفا کا. Clean it please. د سنټنس مطلب دی چې مهرباني وکړه دا پلانکې څیز لږ صفا کا. Clean the table please. ټیبل لږ صفا کا مهرباني وکړه. Clean the table please. یعنی لطفاً دا ټیبل لږ صفا کا. ټیبل مطلب دی میز. میز ته په انګلیش کې ټیبل ویل کېږي. Sweep the floor please. دا فرش لږ جارو کا. د sweep مطلب دی جارو کول. Sweep the floor please. څه مطلب دی مهرباني وکړه دا فرش لږ جارو کا. فلور فرش ته ویل کېږي. Wash the carpet. کارپیټ وینځه. د کارپیټ مطلب دی کالینه. کالین ته په انګلیش کې څه ویل کېږي کارپیټ. Wash the carpet please. I am cleaning the table. زه ټیبل صفا کوم. لګیا یم کپړه را سره لاس کړه د سنټنس مطلب دا دی. I am cleaning the table. Mop the floor please. مهرباني وکړه دا فرش لږ صفا کا. د دې همدغه مطلب دی خو په دې کې اوس فرق څه دی معمولي شانې فرق دی. د دې سنټنس مطلب دا دی چې کپړه لمده کا او دا فرش لږ صفا کا. د موپ اصل کې دا مطلب دی. کله چې تاسو کپړه لمده کوئ په هغې باندې فرش صفا کوئ یا بل ځای نو دې ته موپ ویل کېږي. I am mopping the floor. زه فرش صفا کوم یعنی لمده کپړه را سره لاس کړو کپړه داسې په فرش باندې وام. I'm mopping the floor. May I go to the bathroom please? کله چې تاسو ته د بیت الخلا ضرورت وي او تاسو غواړئ چې لاړ شئ نو تاسو چې اجازت اخلئ د خپل مشر نه نو تاسو ورته ویلی شئ May I go to the bathroom please? آیا زه باتروم ته
بیت الخلا ته تللی شم. د باتروم په ځای باندې تاسو ریسټ روم هم ویلی شئ. ریسټورانټ نه، ریسټ روم. د دواړو یو مطلب دی، باتروم او ریسټ روم. Where is the bathroom؟ باتروم کم ځای کې دی، یعنی بیت الخلا کم ځای کې ده. Where is the bathroom؟ Where is the restroom؟ د دې هم دغه مطلب دی چې بیت الخلا چرته ده. Where is the restroom؟ خو دا ریسټ روم دا ورته په امریکن انګلش کې وي، په امریکا کې خلک ریسټ روم وایي او په برټش انګلش کې خلک باتروم وایي. خو خیر هیڅ خبره نه ده که ته ریسټ روم وایي که باتروم وایي، ستا خوښه ده. وایي مې درته په دې وجه باندې، ښایي مې درته په دې وجه باندې ځکه چې که تاسو واورئ نو چې به پوهېږئ چې د دې څه مطلب دی. It is over there. هلته دی. It is over there. څوک درنه پوښتنه وکړي چې پلان کې ځای، پلان کې سیز کم ځای کې دی، نو ته ورته ویلی شي It is over there. هلته دی. د دې سنټینس اصل کې دا مطلب دی. I need a shovel. زما یو بیلچه پکار ده. شاول چې دی دا بیلچې ته ویل کېږي او د سنټینس څه مطلب دی چې زما خو یو بیلچه پکار ده. I need a shovel. Here you go. ما تاسو ته ویلي وو چې د here you go مطلب دی دا واخله. تا د چا نه بیلچه وغوښته یا بل چا ستا نه بیلچه وغوښته، ورته دې راوړه نو ورته ورکړې چې دا واخله بیلچه، نو ورته ویلی شي here you go یا here you are. Do you need anything else؟ آیا نور څه ته ضرورت لري؟ یعنی آیا ستا نور څه پکار دی که نه بس دی. Do you need anything else؟ لکه پښتو کې مونږ وایو که نه چې نور څه خبرې پکار نه وي، نور څه ته خبرې ضرورت نه وي، نو تاسو ویلی شي Do you need anything else؟ کنسټرکشن ورکر. کنسټرکشن ورکر هغه خلکو ته وي کوم چې بلډینګونه، عمارتونه، کورونه وغیره جوړوي، لکه ګیلکار شو، پرې کې دا ټیکهدار شو، دا ټول مزدوران، دې ته ویل کېږي کنسټرکشن ورکر. او کنسټرکشن ورک همدې کارونو ته ویل کېږي، دا بلډینګونه، کورونه، عمارتونه وغیره جوړولو ته څه ویل کېږي؟ کنسټرکشن ورک. لکه تاسو به اورېدلي وي څه کسان داسې وو چې زموږ په کور کې لږ د کنسټرکشن کار و هغه هم کوو، نو مطلب یې دا دی چې زموږ په کور کې لږ عمارتي کار و، دیوال راغورځېدلی و هغه هم جوړو، کمرې هم جوړولې یا کور هم جوړو، دې ته څه ویل کېږي؟ کنسټرکشن ورک. پینټر څوک چې رنګ کوي هغې ته څه وایي؟ پینټر. روفر څوک چې په چت باندې کار کوي او دا چتونه جوړوي هغې ته روفر ویل کېږي، ځکه چې روف چت ته وایي. روفر. پلمر دا پلمبر نه دی ښه، څنګه چې تاسو کتلی شئ. پلمر هغه کس ته ویل کېږي څوک چې پیپونه جوړوي، لکه پیپ لیک شو، بله څه مسله ورکې راغله بمبه کې، نلکه کې، نو دا چې څوک جوړوي هغې ته ویل کېږي پلمر، پلمبر نه. الیکټریشن د الیکټریشن کار وي د بجلۍ سره، د بجلۍ تارونه وغیره دا الیکټریشن جوړوي، هغې کس ته څه وایي؟ الیکټریشن. فریمر څنګه چې تاسو ته ښکاري زموږ په ملکونو کې په پاکستان او افغانستان کې هم دا هم موږ چرته نه دي کتلي، خو تقریبا په بهر ملکونو کې داسې ډانچه چې جوړوي، داسې فریم چې جوړوي کم کسان، هغې ته ویل کېږي فریمر. میسن تاسو ته ښکاري که نه، میسن ویل کېږي ګیلکار ته، میسن. جنرال کانټراکټر دا ټیکهدار ته ویل کېږي، جنرال کانټراکټر څه ته وایي؟ ټیکهدار ته وایي. ورک سایټ. ورک سایټ هغه ځای ته ویل کېږي په کوم ځای کې چې کار کېږي، هغې ته څه وایي؟ ورک سایټ. فاونډیشن. فاونډیشن بنیاد ته وایي، لکه کله چې موږ دیوال جوړو یا کمرې، کوټې وغیره جوړو، نو دې ته لاول موږ بنیادونه وباسو، نو دغې بنیادونو ته ویل کېږي فاونډیشن. تاسو په دې تصویر کې ښکاري. او دې ته وایي ټرک، ټرک هم ورته وایي، لوري هم ورته وایي. باب کیټ او دې ته باب کیټ وایي. ایکسکیویټر مونږ به چې واړو نو مونږ به ویل دا کرین دی، کوم ځای کې به چې دا راغلی و، خو دا کرین نه دی، دې ته ویل کېږي ایکسکیویټر او دې ته کرین ویل کېږي. دا څه شی دی؟ دا کرین دی. کانکریټ ټرک دې ته کانکریټ ټرک ویل کېږي، دا مساله چې ورولي او دا جوړوي، دې ته څه وایي؟ کانکریټ ټرک. لوډ د ټرک، ټرک لوډ کا، یعنی ټرک یا دا لارۍ دا ډکه کا. د دې سنټنس اصل کې دا مطلب دی، ته غواړې یو څو کسان دي چې هغوی ته دا ووایې چې راشي او دا لارۍ ډکه کوي د دې پلانکي سامان نه. اوس دا هر قسم سامان کیدلی شي، نو تاسو ورته ویلی شي چې دا ټرک دا لارۍ دا لوډ کوي. د لوډ مطلب دا چې دا ډک کوي، دا سامان ورکې ور واچوئ. لوډ د ټرک. انلوډ د ټرک
د انلوډ د ټرک مطلب دا دی چې دا ټرک خالی کړي. یو ټرک راغی ډک د سامان نه، هر قسم سامان کیدلی شي دا، او ته غواړې چې څه کسان دي دا خالی کړي دا ټرک د تش کړي، دا سامان دې ترې راکوز کړي. نو تاسو ورته ویلی شي، په پښتو کې ورته ویلی شي چې دا ټرک چې دی دا انلوډ کا، او داسې ورته ویلی شي چې انلوډ د ټرک. نو د لوډ مطلب دی یو ټرک ټرالی وغیره لوډ کول، ډکول، او د انلوډ مطلب دی پرې کې چې کوم سامان وغیره دی دا ته واپس راکوزول. We are loading the truck. مونږ ټرک لوډ کوو، یعنی مونږ لګیا یو په دې ټیم کې اوس ټرک ډکو. We are loading the truck. We are unloading the truck. مونږ ټرک تشو، یعنی ټرک کې چې کوم سامان دی هغه راکوزو، اوس لګیا یو. We are unloading the truck. Did you unload the truck? آیا تا ټرک تش کو؟ Did you unload the truck? یعنی آیا تاسو دغه ټرک تش کو، دا سامان هم ترې راکوز کو که نه؟ سا ویل کېږي ارې ته. اوس پرې کې د بجلی ارم شته، د لاس ارم شته، دغې ټولو ارو ته ویل کېږي سا. هیمر ویل کېږي سټک ته. هیمر څه مطلب دی؟ سټک. نیلز، د نیلز مطلب دی میخونه. نیل ګن، د دې میخونو چې کوم ګني، یعنی دا میخونه چې پې لګي، نو هغې ته ویل کېږي نیل ګن. سکرو ډرایور ویل کېږي پیچکس ته، میخونه چې پې ټایټ کېږي، سکرو ډرایور. او دې میخونو ته ویل کېږي سکروز. دې ته څه ویل کېږي؟ سکروز. یو میخ همداسې وي چې هغه موږ په سټک باندې ټکو، نو هغې ته نیل ویل کېږي. خو دا کوم چې موږ په پیچکس باندې تاوو او راتاوو، دې ته ویل کېږي سکروز. ډریل، دې ته هم موږ په پښتو کې هم ډریل وایو. څه؟ ډریلز. خو د ډریل په دې سر کې چې دا څه وي، دې ته ویل کېږي ډریل بیټس. څه شی؟ ډریل بیټس. Where are the screws? میخونه چرته دي؟ Where are the screws؟ د چا نه پوښتنه کې چې میخونه د کوم ځای کې ایښي، نو ورته وایه Where are the screws? Where did you keep the screws؟ میخونه د چرته ایښي. اوس د دې سنټنس دا مطلب دی، د هغې مطلب خو دا چې چرته دي، خو د دې مطلب دا دی چې چرته دي ایښي، خو خیر چې کوم ته استعمالوې هغه صحیح دی. They are over there. هغلته پراته دي میخونه. They are over there څه مطلب دی؟ هغلته دي، هغه پلان کې سیز. I don't know، ما ته پته نشته. که پته درته نه وي نو بس وایه I don't know. The battery is dead. بیټري بیخي کېناسته. لکه پښتو کې مونږ وایو که نه، په بیټري کې چارج ختم شي، بیخي لږ چارج هم ورکوي په موبایل کې یا د بل څه بیټري کې، نو مونږ یا وایو بیټري بیخي ډاون شوه یا بیټري بیخي کېناسته. نو په انګلش کې تاسو ویلی شي The battery is dead. Charge the battery. بیټري چارج کا. Charge the battery. یعنی بیټري چارج کا. The battery is charged. بیټري خو چارج ده. The battery is charged. یعنی بیټري فول ده، چارج ده. The battery isn't charged yet. بیټري خو اوس هم چارج نه ده. The battery isn't charged yet. دې څه مطلب ده چې بیټري خو لا اوس هم چارج نه ده. دا ولې؟ ټیپ، دې ته ویل کېږي ټیپ. پینټ، پینټ وی رنګ ته. پینټ رولر، دا دیوالونه چې پې رنګ کوي، یو خو برشي، خو دا چې کوم دی پینټ رولر دې ته وایي، دا ټیر شانتې چې وي. پینټ برش، دې ته پینټ برش وي، یعنې د رنګ برش، موږ چې پې رنګونه کوو. ټولز، د ټولز مطلب دی اوزار. وګوره په دې تصویر کې مختلف قسم اوزار را جمع شوي یو ځای شوي، نو دې ته څه ویل کېږي؟ ټولز. لیول، دې ته لیول ویل کېږي. میشرنګ ټیپ، د میشرنګ ټیپ مطلب دی مونږ ورته تقریبا په پښتو کې پیته وایو. لکه د دیوال یو سر پورې ونیسو، بل سره پورې دیوالونه پې ناپ کوو، یا مختلف قسم څیزونه چې پې مونږ ناپ کوو هغې ته څه وایي؟ میشرنګ ټیپ. په دې تصویر کې تاسو کتلی شئ ایکسټینشن کورډ، دا د بجلی تار چې وي، دې ته ویل کېږي ایکسټینشن کورډ. فلیش لایټ، دی بیټري ته مونږ ورته بیټري وایو، خو دا بیټري نه ده، دا فلیش لایټ دی. فلیش لایټ هم ورته ویل کېږي، ټورچ هم ورته ویل کېږي. او دې ته ویل کېږي لاډر. څه ورته ویل کېږي؟ لاډر. سکیفولډینګ، سکیفولډینګ ویل کېږي کوازې ته. لکه کله چې ګلکار کمره جوړوي، دیوال جوړوي، نو کوم ځای ته چې نه وررسي، نو هغې ته چې کوم دی کوازه ولګوي، کوازه ورته وایي تقریبا. نو په انګلش کې دې ته ویل کېږي سکیفولډینګ، کوازه.
Can I have the measuring tape please? کله چې ستا پیتا یعنی دا انچي ټیپ د پکار شي او ته چانه غواړي نو ته ورته داسې ویلی شي Can I have the measuring tape please? آیا دا measuring tape دا پیتا دا انچي ټیپ دا به لږ رانه کړي. Here you go. واخله. Here you go. روم ویل کېږي کمرې ته. دې ټولې کمرې ته څه وایي؟ روم. ډور دروازې ته وایي ډور. دا ډور نه دی ها. ډور دروازه. وینډو کړکۍ. وال دیوال. سیلینګ ویل کېږي چت ته. یعنې کله چې تاسو کمرې ته دننه شي او بره وګورئ نو په کمره کې دننه دا چت دې ته سیلینګ ویل کېږي. خو کله چې تاسو د کمرې د پاسه ودرېږئ بهر راوځئ د کوټې سر ته وخیژئ او د کمرې د پاسه ودرېږئ نو هغې ته بیا روف ویل کېږي. او فرش ته څه وایي؟ فلور فرش. کارنر ویل کېږي ګوټ ته. کارنر څه ته وایي؟ ګوټ ته. او روف څنګه چې ما تاسو ویل بره چت ته وایي. انسټال د انسټال مطلب دی لګول. لکه دا لفظ خو به تاسو ډېر زیات اورېدلی وي د پلی سټور نه دا را ډاونلوډ کا دا انسټال کا. نو د انسټال څه مطلب دی لګول یو څیز لګول. فار ایگزامپل دا صرف د ایپ دپاره نه استعمالیږي ها دا نور څیزونو دپاره هم استعمالیږي. انسټال د کبرډ چې کوم دی المارۍ ته ویل کېږي. او خلک تیارې المارۍ چې کله راوړي او په کور کې لګوي نو په دې ټایم کې بیا تاسو د انسټال لفظ استعمالولی شئ. انسټال د کبرډ یعنې د المارۍ ولګوه. I'm installing the cupboard. زه لګیا یم او المارۍ لګوم په دیوال کې. I'm installing the cupboard. Install the flooring. فرش ولګوه. خو فرش خو نه لګېږي. دا زموږ په ځایونو کې زیات خلک سیمټ راوړي او د دې نه فرش جوړ کړي په ځمکه باندې ولګوي. خو څه ځایونو کې تیار فرشونه هم خرڅېږي. د سیمټو فرش نه وي داسې لرګی وي یا د دې خپل داسې میټیریل وي لکه تاسو به د تصویر کې ښکاري. کله چې دغه فرش خلک لګوي لاندې په ځمکه باندې نو د دې لپاره هم انسټال استعمالېدلی شي. We are installing the flooring. موږ دغه فرش لګوو یعنې دغه تیار فرش نه دی دا په ځمکه باندې فټ کوو. انسټال د لایټ ولګوه. مطلب یې دا نه چې بټن ووهئ لګوه. مطلب یې دا چې دا پرې کمره کې سیټ کوئ لګوه. He is installing the light. هغه لګیا دی او لایټ لګوي. He is installing the lights. د لایټس مطلب د لایټونه. هغه لګیا دی بلپونه لګوي یا لایټونه لګوي. فلورینګ دې ته ویل کېږي فلورینګ یعنې څوک چې دغه فرش لګوي. دغه د فرش کار کولو ته څه ویل کېږي؟ فلورینګ. چې ګینې زه فلورینګ کوم لګیا یم اوس فلورینګ کوم. روفینګ په چت باندې چې څوک لګیا وي او په چت باندې کار کوي نو هغې کار ته څه ویل کېږي؟ روفینګ. زه خو لګیا یم او روفینګ کوم. وایرینګ یو کس لګیا دی په تارونو کې د بجلۍ په تارونو کې لګیا دی او کار کوي نو ویلی شي چې زه خو وایرینګ کوم. فریمینګ څوک چې لګي او دغه فریمینګ کوي دغه لرګي رالي او دینه فریم جوړي نو ویلی شي چې زه خو فریمینګ کوم. دغه کار ته څه ویل کېږي؟ فریمینګ. لمبر دې ته لمبر ویل کېږي. کانکریټ دې ته ویل کېږي. موږ ورته په پښتو کې مساله وایو خو هغه مساله نه کومه چې موږ په ترکاري کې اچوو. هغه مساله کله چې سیمټ شګه وغیره رایوځی شي مساله ته جوړ شي او دا خلک بیا د کنسټرکشن په کار کې استعمالي دیوالونه جوړوي کمرې جوړوي وغیره. ریبر دې ته ویل کېږي د سیخ ته. دا د کنسټرکشن په کار کې چې استعمالیږي دې ته څه وایي؟ ریبر. سینډر بلاک دغه سوري بلاک ته څه ویل کېږي؟ سینډر بلاک. او بریک خښتې ته وایي بریک. میشر د میشر مطلب دی ناپ کول. یو څیز ناپ کولو ته څه وایي؟ میشر. بروکن د بروکن مطلب دی مات شوی. یو څیز چې مات شوی وي نو تاسو ویلی شي چې دا خو بروکن دی. او د ریپیر او د فکس د دواړو یو مطلب دی یو څیز جوړول. لکه یو څیز خراب دی یا مات شوی دی ته دا ریپیر کې یا دا فکس کې نو د دې مطلب دا دی چې ته دا جوړی. فار ایگزامپل The pipe is broken. پیپ خو مات دی. The pipe is broken. د سنټنس مطلب دا چې دا پیپ مات دی. فکس یا ریپیر د پایپ. ته فکس هم ویلی شي ریپیر هم ویلی شي او مطلب دا چې دا پیپ جوړ کا. ته چاته داسې وچې فکس د پایپ پلیز. مهرباني وکړه دا پیپ لږ جوړ که اوبه ترې روانې دي. The cupboard is broken. المارۍ ماته ده.
the cupboard is broken. څه مطلب دی چې الماری ماته ده. repair the cupboard please. مهرباني وکړه د الماری ټیک کا، الماری جوړه کا. measure the wall. دیوال ناپ کا. measure the wall څه مطلب دی چې دیوال ناپ کا. did you measure the wall. آیا تا دیوال ناپ کو. did you measure the wall څه مطلب دی چې آیا تا دیوال ناپ کو او کنه. I'm measuring the wall. زه لګیا یم دیوال ناپ کوم. پرې کې خیر په دې خالي ځای کې ما دیوال نه دی لیکلی، خو تاسو چې د څه په باره کې خبره کوئ هغه ورکې تاسو ویلی شي I'm measuring the plan cases. زه لګیا یم او د پلان کیسز ناپ کوم. watch out. د watch out مطلب دا دی لکه کله چې موږ په پښتو کې په چا باندې اواز کوو چې خیال کوه، پام کوه، نو په انګلش کې ویل کېږي watch out. be careful. د دې هم دغه مطلب دی چې خیال کوه. I need help. ما ته د مدد د مرستې ضرورت دی. ته یو کار په ځان له نشي کولی، تا ته په ځان له مشکل دی او ته مخکې خلکو ته داسې ویل غواړې چې یاره ما ته د بل چا ضرورت هم شته، زه په ځان له دا نشم کولی. نو په انګلیش کې ته ویلی شي I need help. I need someone to help me. زما د څوک په کار چې ما سره مدد وکړي. I need someone to help me. زما د کس په کار چې ما سره لږ هیلپ وکړي، لږ مدد را سره وکړي. Can you help me. آیا ته ما سره لږ مدد کولی شي. Can you help me یعنی په دې پلانکي کار کې ما سره لږه مرسته کولی شي. safety goggles. دا ګوګل نه دی ها، دا دی goggles. او دا څه ته وایي؟ دا تاسو چې په سکرین باندې کومې عینکې ښکاري دا یو قسم ته عینکې دي چې دې ته safety goggles ویل کېږي. دا د حفاظت دپاره خلک سترګو ته اچوي. hard hat. او دې ته ویل کېږي hard hat. د کار دپاره چې خلک کومه ټوپۍ په سر وي. safety vest. او دا یو قسم ته واسکټ دی چې د کار دپاره خلک اغوندي. دې ته ویل کېږي safety vest. gloves. gloves ویل کېږي دستانو ته، او په پښتو کې ورته دستکش وایي که څه ورته وایي. tool belt. او دې ته ویل کېږي tool belt. یعنی مختلف قسم آلې په دې کې خلک دي او ځان پورې تړي. دې ته څه وایي tool belts. او دې ته ویل کېږي doots. doots. wear your safety goggles. safety goggles دې واچوه، یعنی د حفاظتي عینکې دا دې واچوه. wear your safety goggles. wear your hard hat. دغه ټوپۍ دې په سر کا، دغه hard hat دا په سر کا. wear your hard hat. keep. د keep مطلب د ایښودل یا کېښودل. for example keep it on the table. دا په ټیبل باندې کېږده. یا keep it on the table please. مهرباني وکړه پلان کیسز خو لږ په دې میز باندې کېږده. keep it over there. هغلته یې کېږده. keep it over there څه مطلب دی چې هغلته یې کېږده. keep it here. دلته یې کېږده بس. keep it here. where did you keep it. چېرته دې کېښوستو هغه. where did you keep it یعنې تا پلان کیسز چېرته ایښی دی. I'm putting the milk in the fridge. زه په فریج کې ږدم. I'm putting the milk in the fridge. I'm taking out the milk from the fridge. زه د فریج نه راخلم، د فریج نه راوباسم. I'm taking out the milk from the fridge. put in. دا یو ډیر زیات اهم زبردست فریزل ورب دی چې دا به ستاسو ډیر زیات په کار راشي او د دې مطلب دی یو څه په یو څه کې ایښودل، لکه په فریج کې څه ایښودل، په بکس کې، په بیگ کې، په جیب کې، په بټوه کې یا په بل څه کې یو څه ایښودل ته څه ویل کېږي put in. take out. د ټیک آوټ مطلب دی یو څه راویستل، د بټوې نه پیسې راویستل، د بیگ نه کتاب راویستل، د جیب نه قلم پن راویستل، د فریج نه سبزي راویستل، داسې راویستلو ته ویل کېږي ټیک آوټ. فار ایگزامپل put the money in your wallet. په بټوه کې دا پیسې کېږده. put the money in your wallet څه مطلب دی چې په بټوه کې دا پیسې کېږده. take the money out from your wallet. د بټوې نه د پیسې راوباسه. take the money out from your wallet څه مطلب دی چې الشابه د بټوې نه دې پیسې راوباسه.
څنګه چې ما تاسو سره د ویډیو په سٹارټ کې د ویډیو په شروع کې یو وعده کړې وه چې په همدې ویډیو کې به انشاءالله زه تاسو ته یو داسې طریقه ښیم چې د هغې په ذریعه باندې تاسو موږ سره رابطه کولی شئ، موږ سره کانټیکټ ساتلی شئ. نو تاسو ته چې په سکرین باندې کوم ایمیل ایډرس ښکاري د همدې ایمیل ایډرس په ذریعه باندې تاسو موږ ته میسج کولی شئ، موږ ته ایمیل راکولی شئ، را لېږلی شي او انشاءالله زه به خپل پوره کوشش کوم چې هر یو کس ته جواب ورکوم. خیر ایمیلز به ډېر زیات وي خو زه به خپل پوره کوشش کوم. او بله دا خبره چې مهرباني وکړئ لکه صحیح پوښتنه کوئ، لکه زیات کسان داسې وي چې هغوی موږ ته ایمیل کوي یا همداسې میسج را لېږي نو څه کوي پوره سټوري کهاني یو کیسه راولیږي په انګلش کې وایي دا ترجمه کړه یا زیات تر الفاظ یو غټ لیست راولیږي دې ته څه وایي دې ته څه وایي دې ټول ته معنی ولیکه او ما ته یې راولېږه. بالکل به درته وکړم هېڅ خبره نه ده خو زیات تر همداسې کسان وي او دا موږ ته ډېر زیات مشکل وي، ډېر زیات وخت علي. زه ډیره بخښنه غواړم. خیر د داسې پوښتنې جواب تاسو په اسانه د خپل موبایل په ذریعه باندې پیدا کولی شئ. په ګوګل کې سرچ کړه، په ډکشنري کې وګوره، دا موږ ته ډېر غټ مشکل جوړوي. او د دې نه علاوه که تاسو موږ ته څه مشوره راکول غواړئ چېرې موږ د بله ویډیو د څه په باره کې جوړه کړو، لکه دا ویډیو د ویډیو په سټارټ کې تاسو وکتل یو کس کمنټ کړی نو موږ دا ویډیو جوړه کړه. همدغه شان تاسو موږ ته مشوره راکولی شئ. دا ستاسو خپل چینل دی او انشاءالله زه به کوشش کوم چې تاسو څنګه ویډیو غواړئ تاسو ته کومه ویډیو فایده در رسوي او هماغه شانې ویډیو به جوړوم. بس ګرمي هم ډېره زیاته ده او که تاسو انګلش چرته په پښتو کې زده کول غواړئ او زموږ چینل هم تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او see you inshallah next time with another lesson. Until take care and goodbye.